د افغانستان د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون شو او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب څخه یې مننه وکړه. ویل یې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد راته بلنه راکړه او د افغانستان د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په بلنه خپل هیواد افغانستان ته راغلم. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم تایید کړې ده چې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود چې د مقاومت جبهې مشري کوي د افغانستان ته د راتګ په اړه مې ورته بلنه ورکړه او له مننه یې ترې وکړه چې زما بلنه یې قبول کړه او افغانستان ته راغی. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که مو حقیقت چینل نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود چې په روسیه کې میشتو د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په بلنه خپل هیواد افغانستان ته راستون شو او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب څخه مننه وکړه. ویل یې د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد راته بلنه راکړه او ما هم د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد بلنه تایید کړله او سمدستي خپل هیواد افغانستان ته راغلم. له نړۍ مننه د ملا محمد یعقوب څخه چې زه خپل هیواد افغانستان ته راستون کړم. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم دا خبر تایید کړی دی او ویلی دی د احمد مسعود ته مې بلنه ورکړه او بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون شو. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.